جمعې په ورځ باندې درود شریف کوشش ډیر زیات کو د جمعې په شپه او په ورځ هر ټیمې وایې خو د جمعې په شپه او په ورځ باندې ډیر وایې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی ما باندې درود وایې او د جمعې په شپه او په ورځ ډیر وایې صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه چې تاسو وفات شئ بیا به مونږ درود وایو د جمعې په ورځ او په شپه نو ستاسو دا وجود مبارک په قبر کې زوړ شوی نه ریزه ریزه شوی به نه د الله حبیبه چې مونږ درود وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء یوازې زمانه د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي ته ځمکه څه نشي ویلی دا د انبیاء وجودونه دي ته ځمکې څه نشي ویلی ما باندې درود وایې د جمعې په شپه او په ورځ ډېر وایې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي د هغې سړي چې هغه زما نوم واوري هغه ونوایي چې صلی الله علیه وسلم وی د دې پوزه په خاورو کې ککړه شي بل روایت کې راځي وی بخیل سړی پیژنئ شوم سړی پیژنئ صحابه ورته وایي شوم سړی هغه دی چې د هغه په مخ کې زما نوم واغستلی شي او دی په ما باندې درود شریف ونوایي دا شوم دی شوم دا بخیل دی بخیل چې ما باندې دې درود شریف نه وایي او درود وایي مونږ چې درود وایو نو څه وایو اللهم صل علی محمد ډیر خوږ نوم دی صلی الله علیه وسلم دا نوم ډیر خوند کوي اللهم صل علی محمد حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای وانا اول من یقرع باب الجنه زب د ټولو نه ړومبې د جنت دروازه وټکو دندې نه به آواز وشي چې دروازه وټکو من انتا څوکې زب جواب کې وایم چې محمد صلی الله علیه دا نوم به هلته م اخیسته شي وی چې زما نوم خازن ووري چې د محمد نوم په خازن ولګي خازن به وایي ما تم د دې خبرې حکم شوی چې د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه درته کولاوئ نو اللهم صل علی محمد دا هغه محمد نوم دی چې جنت خازن باندې به ړومبې لګي چې محمد صلی الله علیه وسلم نو د درود شریف ډیر اهتمام کو ډیر زیات څومره کېدلی شي بچو باندې خپله کورونو کې